د تورخم یو شمېر ځایي سرچینې وایي چې د تورخم دروازه د 3 ورځې لپاره لا تړل شوې ده. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د تورخم یو شمېر ځایي سرچینې وایي چې د تورخم دروازه د 3 ورځې لپاره تړلې ده. سرچینې وایي چې په دغه دروازه کې سلګونه کسان بې ځایه شوي دي او د ډېرو ښځو، ماشومانو او ناروغانو حالت بیخي بحراني دی. د تورخم دروازه د شنبې په ورځ د یو نوي سرحد پوستې د جوړولو په اړه اختلافات له امله تړل شوې. تېره ورځ د تورخم کمیسار عبدالجبار حکمت ویلي وو چې هڅه کوي دا ستونزه د پاکستاني لوري سره د خبرو اترو له لارې حل کړي. تر اوسه طالبانو هم په دې اړه کوم رسمي جزئیات نه دي ورکړي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کړی خبر. تر بیا هم په لاس.